د سکون اړیو درنو اوریدونکو او د خواله رسنۍ درنو کتونکو سره منستړي مستي دا د یو ځل بیا ځ کرم خان سمسور ته ځانګړي پیکیج سره حاضر شوم دا ځانګړي پیکیج مو د افغانستان او سریلانکا د درو ورځنیو لوبو سریز ته ځانګړي شوی دی دا ځانګړي پیکیج دوه برخې لري په لومړۍ برخه کې تاسو د افغانستان او سریلانکا د تیر لوبو په اړه معلومات دي او په دوهمه برخه کې موږ د افغانستان او سریلانکا پر دغه سریز د لښکرګاه ښار د یشمیر کرکټ مینوال سره ژغېدل تاسو معلومات را سره وګورئ را سره پاتې شئ افغانستان له سریلانکا سره تر دې مهاله 12 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې دي چې وایي سریلانکا ګټلې او څلور افغانستان ګټلې دي او یو لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې ده د دې لوبو څخه لومړۍ لوبه د 2014 کال په اسیا جام کې د مارچ په 3 نیټه په میرپور کې ترسره شوه چې سریلانکا د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 253 منډې ترسره کړې دي او افغانستان ته د 254 منډو هدف ټاکلی وو افغانستان د یاد هدف په جواب کې خپل ټول لوبډله د ندیشم اور په سلورم بال په 140 منډو کې د لاسه ورکړه او دا لوبه سریلانکا د 190 منډو په توپیر وګټل دوهم ځل افغانستان له سریلانکا سره په 2015 کال کې د فبرवरी میاشتې په 22 نیټه په نړیوال جام کې مخ شو په دې لوبه کې افغانستان د خپل ټول لوبغاړو په سوځېدو 232 منډې کړې وې چې سریلانکا ته د 233 منډو هدف ټاکلی وو سریلانکا یاد هدف د لوبې د 29 اور په دوهم توپ د خپل شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او دا لوبه هم سریلانکا د 4 وکټو او لس توپونو په توپیر وګټل په دې لوبه کې سریلانکایي توپوهونکي مهیلا جووردنې په 140 توپونو سل منډې ترسره کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی وو دریم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2013 کال په اسیا کپ کې مخ شوی وو دا لوبه د سپټمبر پر 18 ترسره شوې وه چې افغانستان لومړی په دې لوبه کې توپوهنه کړې وه افغانستان د خپل ټول لوبغاړو په سوځېدو 249 منډې ترسره کړې وې او سریلانکا ته د 250 منډو هدف ټاکلی وو سریلانکا د یاد هدف په جواب کې د لوبې د 240 اور په دوهم توپ په 155 منډو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل او افغانستان دغه لوبه د 1 منډو په توپیر وګټل په دې لوبه کې رحمت شاه د افغانستان لپاره په 90 توپونو 2 منډې کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو څلورم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2019 کال په نړیوال جام کې مخ شوی وو دا لوبه د جون په 4 نیټه ترسره شوې وه چې سریلانکا د لوبې د 20 اور په 5م توپ په 202 منډو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل او افغانستان ته د 203 منډو هدف ټاکلی وو دا لوبه هم د باران له امله 140 اورونو ته راکښته شوې وه چې افغانستان د 202 منډو په جواب کې د لوبې د 13 اور په 4 توپ په 152 منډو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل چې ورسره دا لوبه هم سریلانکا د ډي اس ال میتود له مخې د 14 منډو په توپیر وګټل په دې لوبه کې سریلانکایي توپ اچوونکي نوان پرادیپ د 11 منډو په ورکول سره 4 لوبغاړي سوځولي وه چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو پنځم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2022 کال د نومبر پر 15 مخ شو په دې لوبه کې افغانستان لومړی توپوهنه کړې وه چې د خپل اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 240 منډې ترسره کړې وې او سریلانکا لوبډلې ته د 215 منډو هدف ټاکلی وو سریلانکایي لوبډلې د یاد هدف په جواب کې د لوبې پاتې دیشم اور کې خپل ټول لوبډله په 240 منډو کې د لاسه ورکړل چې ورسره یاد لوب افغانستان د 70 منډو په توپیر وګټل په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ابراهیم ځدران په 140 توپونو سره د 116 منډې ترسره کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو شپږم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2022 کال د نومبر د میاشتې په 20 نیټه مخ شو چې په دې لوبه کې افغانستان د خپل ټول لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې کړې وې او سریلانکایي لوبډلې ته د 219 منډو هدف ټاکلی وو سریلانکایي لوبډلې په 2.4 اورونو کې 10 منډې ترسره کړې وې چې ورسره یاد لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېدل اووم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2022 کال د نومبر پر 10 مخ شوی وو چې افغانستان د خپل اتو لوبغاړو په سوځېدو 314 منډې ترسره کړې وې او سریلانکایي لوبډلې ته د 314 منډو هدف ټاکلی وو سریلانکایي لوبډلې یاد هدف د لوبې د 15 اور په 4 توپ د خپل شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ چې ورسره دا لوبه سریلانکا د 4 وکټو او 2 توپونو په توپیر وګټل په دې لوبه کې سریلانکایي توپوهونکي شریط اسلنکا په 3 توپونو 2 منډې کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو اتم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2023 کال د جون په 2 مخ شوی وو په دې لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپل ټول لوبغاړو په سوځېدو 288 منډې کړې وې او افغانستان ته د 219 منډو هدف ټاکلی وو افغان لوبډلې یاد هدف د لوبې د 20 اور په 5م توپ د خپل 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او یاد لوبه د 6 وکټو او 9 توپونو په توپیر وګټل په دې لوبه کې ابراهیم ځدران د افغانستان لپاره په 98 توپونو 98 منډې ترسره کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو نهم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2023 کال د جون پر 4 مخ شوی وو
په دې لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپلو شپږ لوبغاړو په سوځېدو 323 منډې کړې وې او افغانستان ته د 340 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د یاد هدف په ځواب کې د لوبې د 23 اوور په لومړي توپ د 101 منډو په کولو سره خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل چې ورسره یاد لوبه سریلانکا د 122 منډو په توپیر وګټل. په دې لوبه کې سریلانکایي لوبغاړي د ننجایا ډي سلوا په 40 توپونو 90 منډې کړې وې او ترڅنګ یې د 90 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي سوځولي و چې د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. لسم ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2023 کال د جون پر 9 مخ شوی و چې افغانستان لومړی توپ وهنه کړې وه او خپل ټول لوبغاړي په 114 منډو کې د لاسه ورکړي ول او سریلانکا ته د 119 منډو هدف ټاکلی و. سریلانکایي لوبډلې یاد هدف د لوبې په 14 اوور کې د خپل یو لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ او دا لوبه د 9 وکټو او 204 توپونو په توپیر وګټل. په دې لوبه کې سریلانکایي توپ اچوونکي دښمن ته چمیره د 3 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي سوځولي و چې د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. 11 ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2023 کال په اسیا جام کې مخ شوی و. دا لوبه د سپټمبر په 5 نیټه تر سره شوې وه. په دې لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپلو اتو لوبغاړو په سوځېدو 201 منډې کړې وې او افغانستان ته د 202 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د یاد هدف په ځواب کې د لوبې د 8 اوور په 4 توپ خپل ټول لوبډله په 209 منډو کې د لاسه ورکړل او یاد لوبه سریلانکا ته د 2 منډو په توپیر وبایلل. په دې لوبه کې سریلانکایي توپوونکي کوسال منډس په 4 توپونو سره 2 منډې کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. او وروستی 12 ځل افغانستان له سریلانکا سره د 2023 کال په نړیوال جام کې مخ شو. دا لوبه د اکتوبر پر 10 نیټه تر سره شوې وه. په دې لوبه کې سریلانکایي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او خپل ټول لوبډله په 241 منډو کې د لاسه ورکړې وه چې افغانستان ته د 242 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې یاد هدف د لوبې د 46 اوور په 2 توپ د خپل درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په دغه لوبه کې سریلانکا ته د 9 وکټو او 28 توپونو په توپیر ماته ورکړل. په دې لوبه کې افغان تیز د بچونکو په ځلک پارکي د 40 منډو په ورکولو 4 لوبغاړي سوځولي و چې د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. یو ځل بیا هم هرکلی هیله د معلوماتو د خوښۍ وړ ګرځېدلي. اوس هم ستاسو پام اړوو په لښکرګاه ښار کې د یو شمېر کرکټ مینوالو نظریات ته. تاسو دغه نظریات راسره وګورئ. دا سلیز افغان لوبډلو لپاره ډېر زیات مهم دی ځکه چې دا زموږ لپاره یو افتخار او مخته کېدل ځکه چې افغان لوبډلې دا زیات سلیز د غټ لوبډلې سره نه دی کړی. نو که چیرې دغه سلیز موږ په ګټه وګټو دا کوم دا زموږ په ګټه تمام شي. دا د ننګرهار د افغانستان د لوبډلې لپاره ډېرې مهمې دي. نو ټول هیوادوال دې ورته دعا کوي چې الله تعالی وکړي ویې ګټي دي. دا لوبې د افغان لوبډلې لپاره ډېرې مهم دي ځکه موږ هم دې لوبې ته ډېر لیوال یو او دوی داسې په میدانونو کې د غټو لوبډلو سره لوبې نه دي کړي. نو دا لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي. سکون راډیو څخه ډېر منندوی یو چې موږ ته دغه لوبې وړاندې کوي. باید ټول لوبغاړي ښه لوبه وکړي او ښه بالینګ او بیټینګ وکړي تر څو د افغانستان ټول ولس خوشحاله وساتي او لوبه ورته وګټي. سکون د بدلون په لور. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو کتونکو هیله ده نننی پیکیج درته په زړه پورې تمام شوی. تر بیا یو بل پیکیج پورې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. ما کرم خان سمسور ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.